د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله درک روغ او د ژوند پر چارو برلاس یاست. یو ځل بیا هم د مین کډوال د ناول له 4مې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. غالب پیغام ولیکلو: هر څوک چې یې زما شمېره دې له کومه کړه. شېبه وروسته د پیغام ځواب راغی: نه پوهېږم، ټولګي کې یم، اوس پوښتنې مه کوه. غالب موبایل بند کړ، بیرته ټولګي ته لاړ او خپل کتابونه یې راواخیستل او کور ته لاړ. ګړی وروسته کور ته راورسېد. دروازه یې ټک ټک کړه. څو شېبې دروازه خلاصه نه شوه. موبایل یې له جیب راوویست. کوچني ورور ته یې زنګ ووهلو. شېبه وروسته د کور دروازه خلاصه شوه. غالب په غوسه وویل: چېرته مړه یاست؟ 1 ساعت کېږي دروازه نه خلاصوئ. کوچني ورور یې سر ښکته اچولی و. ویې ویل: کور کې څوک نشته، ما پبجي کوه او ګوشکې مې په غوږو کې وې، ځکه مې ټک ټک وانه اورېدلو. یو خو د خدای د دې پبجي بیخ خو بس لمونځ او اودس مو هېر کړی، شپه ورځ پبجي او پبجي. غالب یې خپلې خونې ته روان شو. ورور یې له ځان سره وویل: ستا د لاسه هم ډراپ رانه پاتې شو، هم یې مړ کړم. غالب شاته وکتل. ویې ویل: غږ دې اورم، که داسې د جنګ شوق لري سرحد ته ولاړ شه چې در معلوم شي. غالب خونې ته دننه شو، کېناست. له ځان سره یې ویل: دا څه لوبه روانه ده اخر. د پیغام شړنګ شو. واټساپ یې خلاص کړ. لیکلي وه: وړانګه زما د ښوونځي ټولګیواله ده. ما ورته ویل چې ستا نمبر واخلي، ځکه ما نه شوی کولی. ته په ما مین شوی. دا خبرې ټول ټولګیوال کوي او ټولګي کې زموږ یو ګاونډی دی، د واره یې زما ورونو ته خبر ورکړی و. زه دلته د مینې او مینتوب لپاره نه راځم. که نه غواړې څه در وشي نو له ما لرې اوسه، دا د دواړو په ګټه ده. غالب د پیغام له لوستلو وروسته د ګلابو نمبر بلاک کړ او شوکت ته یې زنګ ووهلو. ټولې خبرې ورته وکړې. شوکت وویل: یاره ته څومره ډارن یې، مینه به داسې وي. خبره د ډاره نه ده، زه خو هلک یم، خو هسې نه زما د مینې په خاطر هغه نجلۍ پوهنتون کې بدنامه شي. ته هم ښه وایې، خو خیر سبا به پرې خبرې وکړو. موبایل یې بند کړ. غالب پریوت، خوب پرې غلبه وکړه او ویده شو. راویښ شو. خونه کې تیاره وه. موبایل ته یې لاس کړ. سکرین بل شو. ویې ویل: 1:24 دا څه ډول ویده شوی یم؟ اوس به دا پاتې شپه څنګه تېروم؟ د موبایل ډیټا یې روښانه کړه. لنډه شېبه وروسته یې ډیټا بیرته بنده کړه. د موبایل فلش یې روښانه کړ. خپل بیک یې راوویست. د خوب ګولۍ یې راواخیستې، ویې خوړلې او بیرته پریوت او ویده شو. شپه د ګولیو په زور تېره شوه. تورې ورېځې تر سترګو کېدې. څو شېبې وروسته تیز باران پیل شو. غالب د باران شړنګهار اړ کړ. سترګې یې خلاصې کړې او راویښ شو. ژر یې د موبایل ساعت ته وکتل. په منډه یې ځان تیار کړ. له خونې د باندې ووت. کوچني ورور یې ګیم کوه. غالب وویل: غټ سریا، کور کې څوک نشته، 9:30 بجې شوې دي، کفر کېدو که دې راویښ کړی وای. ورور یې غږ وانه اورېدلو. غالب د باندې ووتلو. د کور انګړ کې موټر ولاړ و. د بیرته دننه شو. په لوړ اواز یې وویل:
د لالا موټر ولې په کور کې دی؟ پرون یې کوم ملګري سره و سهار یې کور ته راوست او چیغې مه وهه کوڼ نه یم. غالب له ځان سره ویل ناوخته هم دی، لالا خو هسې هم نشته، موټر به بوزم. د موټر کیلي را واخیسته، ورور یې په فبجي بوخت و او غالب موټر د باندې وویست. د پوهنتون په لور روان شو. پوهنتون ته ورسېدلو موټر یې پارکینګ کې ودرولو. د پوهنځي خواته روان و. 3 ځوانان یې مخې ته راغلل. ویل وبخه، یو ځل راشه، لږ کار در سره لرو. غالب بې له څه ویل ورغی. ویل څه خبره ده؟ یو ځوان وویل د کومې نجلۍ خوبونه چې ویني او ځوروي یې، زموږ د تره لور ده، که بل ځل مو ورسره ولیدې بیا له ځانه ګیله وکړه. غالب وویل ګواه دی، هر څه چې فکر کوي هماغه. ځئ ولاړ شي، که مې مینه کړې وي نو د چا له پلاره هم نه ډارېږم. یو بل ځوان وویل ته پوهېږې زما پلار څوک دی؟ لږ سوچ کوه او بیا خبرې. غالب روان شو. ویل تاسو مالدار خلک خپل پلارونه نه پیژنې، تل همدا وایي پوهېږې پلار مې څوک دی او پوهېږې پلار مې څوک دی. همداسې روان شو. شېبه وروسته د پوهنځي تعمیر ته دننه شو. د ټولګي دروازه خلاصه وه. د اخر قطار پر یوې څوکۍ کېناست. ناوخته رسېدلی و. لومړی ساعت خلاص شو. تفریح شوه. شوکت یې څنګ ته راغی. ویل راځه کنه خپل ځای باندې کېنه. نه نور په هغه سپېره ځای نه کېنه. خو ولې؟ بس خوند یې رانه کړ. ما له هغې سره د واده کولو نیت لرلو، خو هغې راپسې د کوڅې لنډغر رالیږلي دي. شوکت هېڅ ونه ویل. ولاړ او خپل کتابونه یې راواخیستل. د غالب څنګ ته پر څوکۍ کېناست. غالب وویل نو ته ولې راغلې؟ ولې ملګرتیا ده نو مجبور یم که نه؟ غالب وخندل. تفریح خلاصه شوه. د بازار موندنې استاده ټولګي ته دننه شوه. شوکت وویل ډېرې خبرې ونه کړې، ګوره دا ښځه سړی ډېر بې عزته کوي. ښه بس نور مې شرافت پرېښود، خاندم، خبرې کوم. هسې نه فکر وکړي چې زړه یې رامات کړ. داسې به وکړم چې راپسې مړه شي، خو زه به یې څېرې ته هم ونه ګورم. نه یاره ستا مینه داسې وه. مینه مې کړې وه ځکه خفه شوم. پرون یې پیغام رالیږلی و. ویل رانه لرې اوسه. سم د لاسه مې بلاک کړه، خو بیا دې کار ته څه اړتیا وه؟ خو بس پرېږده یې. شپې ورځې او اونۍ تېرې شوې. غالب د ټولګیوالو د سترګو تور جوړ شو. د بازاریابۍ غوسه ناکې استاد هم له غالب سره ښه چلند کولو د هغې یادونه یې شاته واچوله او خپل درسونه یې ویل. د 30% او 80% ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د غالب وي، خو ګلابو ته یې په دې موده کې تش یو نظر هم ونه کړ. د فاینل ازموینو ورځې را روانې وې. غالب په پوره توګه بدل شوی و. سر به یې تل کتاب ته ټیټ و. د سهار وختو تر ټولو مخکې راغلی و. نوټ یې لیکلو. د ټولګي دروازه خلاصه شوه. ګلابو ټولګي ته دننه شوه او پر خپل ځای کېناسته. غالب له کتابونو سر پورته نه کړ. شېبه وروسته ګلابو له خپل ځایه راپورته شوه. غالب خواته روانه شوه. ویل که کېږي خپل د نوټونو کتابچه راکړه، ستا نوټونه ډېر واضح دي. غالب هېڅ ونه ویل. نه یې ور وکتل. ګلابو بیا وویل لکه چې پوه نه شوې د نوټونو کتابچه. غالب
له خپله ځای پورته شو او له ټولګي ووت. د دهلیز په کونج کې ودرېد او په سترګو کې بې اختیاره اوښکې روانې وې چې شوکت غږ وکړ: څه کوې؟ راځه ټولګي ته که نه؟ غالب خپلې اوښکې پاکې کړې او بیرته ټولګي ته ولاړ. پر خپل ځای کېناست. شوکت ور وکتل، وی ورته ځیر شو او وی ویل: سترګې دې سرې دي لکه چې شپه ورځ درس وایې، لږ خوب هم کوه. غالب څه ونه ویل. شوکت ورو وویل: اوس خو به هم ورسره مینه نه لري. غالب په خندا وویل: زه بیخي داسې څوک نه پیژنم چې ورسره مینه ولرم. شوکت څه ونه ویل او غلی شو. ټولګی ډک شو، ټول راغلي و. شوکت تیر درس لوستو. وړانګې غږ کړ: شوکته، یو وار خو راشه. غالب شوکت ته ور وکتل. شوکت بریتونه تاو کړل او ور روان شو. څو دقیقې وروسته بیرته راغی. غالب ته یې وویل: دلته شور ماشور دی، راځه کتابتون ته. غالب ورسره لاړ. کتابتون ته دننه شول، کېناستل. شوکت وویل: یوه شیبه درس مه وایه، موضوع بل څه ده. څه شوي؟ ته ولې داسې کوې؟ څه مې کړي؟ وړانګې ویل چې ټولو سره خاندې، خبرې کوي، خو هوسۍ ته تش سلام هم نه ورکوي. غالب غلی و. لنډه شیبه وروسته یې وویل: نو زما څه کېږي چې سلام ورکړم؟ پرېږده یاره، مخکې له تا نوټونه غوښتي وو او ته همداسې د باندې وتلی وې. رښتیا ته ځکه هغه ورځ د باندې په کونج کې ولاړ وې. بس پرېږده یې، که د هغې په اړه نورې خبرې کوي نو هېڅ یې مه کوه. شوکت غلی شو. غالب له کتلو بیرته ټولګي ته ولاړ. مینه هماغه مینه وه، خو په ضد بدله شوې وه. د مینې زور یې د درسونو په ویلو باسلو. همداسې وخت په تېرېدو لومړی سیمستر خلاص شو. غالب هماغسې تر ټولو لوړې نمرې اخیستې وې. نوی سیمستر پیل و، ځکه په صنف کې شور ماشور و، خو غالب غلی و. دا ورځ هم تېره شوه. غالب کوره ته راغی. کورنۍ غړو سره یو ځای ناست و. ورور یې وویل: مننه. غالب پورته ورکتل. وی ویل: مننه د څه لپاره؟ مننه چې زما خبره دې ومنله. کومه؟ همدا چې درسونو کې کوښښ کوي. خو یو خبره کوم، درس ووایه، خو داسې مه اوسه ته چې چوپ وې. ټول کور داسې ښکاري لکه هدیره. غالب سوړ اسویلی وویست. وی ویل: لالا، له تا به څه پټه کړم، خو زړه کې مې هغه زور نشته. ورور یې څه ونه ویل. کوچني ورور یې له بلې خونې غږ کړ: د جانان لیونۍ مینې د زړه زور زما اوبه کړ. غالب په غوسه شو، خو څه یې ونه ویل. چوپتیا خوره شوه. غالب یې موبایل له جیب راویست. د واره د پیغام شړنګ شو. شوکت لیکلي و: خبر شوې؟ په څه شي؟ ګرانو اوریدونکو، دا و د مین کډوال د ناول 4مه برخه. تر بیا راتلونکي برخې تاسې په سپېڅلي رب سپارم.